چا چې پردي مالونه خوړلي په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وکړي زما په خدای قسم دی او بیا مې دې په خدای قسم چې یوه ډېډي پیسه پردی مال ستا په اوږه پاتې شو یو ډېډي پیسه پردی مال ستا په اوږه پاتې شو ټول عمر دپاره جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام دا زما د کور خبره حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجي صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا دا خو د جنت توتی دی چې پیش شي الله به ورته وایي چې د پلاني سړي په تا یوه پیسه پاتې ده یو پیسه ورشه پیسه راوړه نو بیا جنت ته ځه علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کي چې زم چې کور نه پیسه راوړم چې منډه کي پیسه به ورته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي نو دی به ورپسې ورکو نو پیسه چې راوچته کي او د جهنم سر ته راځي پیسه به تې بیا پرېوځي نو دی به بیا ورپسې ورټوپ نو په دومره مزل به ورټوپ کوي چې 80,000 کاله به لاندې تختې ته مزل وي نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامته پورې به د یو پیسې په عوض کې دا سړی په دې قهر گرفتار او که په غلطۍ او په یېره ترې نه چېرته د چا پردی حق د ده په غاړه پاتې په غلطۍ او په یېره نو د یو پیسې په بدل کې به 500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي 500 نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کې څه پلار به نه وي رور به نه وي مور به نه وي عزیز به نه وي تربور به نه وي دوست به نه وي څوک به یې در سره چې ستا په سر به سوال و جواب کوي چې قرآن هم در نه لرې وتښتي پیغمبر هم در نه لرې شي او راشي درته څوک درته به راشي د قهر ریږدي تکیه د خدای شه په ګورستان کې خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي دې قبر ته تاسو ګورئ جوړی د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی دا پې داسې ونیسي رایې کاږي بیا یې پې داسې راکاږي بیا پې داسې د اوښ د کوپ په شان داسې شی جوړ کي بیا چم راوړي شین چم هغه پې کېدي بیا پې سیره واچوي بیا سر او پوته یې کاڼي نیر نیغ ودروي بیا لګیا یي د هلکان پې داسې لاس وایي خویایي را خویایي خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي درته به راشي د قهره ریږدي تکیه د خدای شه په ګورستان کې توتیان فنا شو لاړل ارمان کې سترګې مې نم که په هر زمان کې درته به راشي د قهره ریږدي تکیه د خدای شه په ګورستان کې جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې سړی په قبر کې کیږي او خلک ته ټول لاړ نو آتاه ملکان دو ملائکې ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې دی د هغې شکلونو ته وګوري نو ړتې بوټوځي اول سوال ته وکړي چې من ربک ستا رب څوک نو دړه نه بوټ وته من ربک ستا رب څوک دی ورته وایي ها ها دا الفاظ ها ها لا ادري آیا زه خو والله که پوهېږم چې زما رب څوک دی خدای تا په دنیا کې په خدای څوک منلی او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی نو عزیزانو ارګ مې دا و چې من ربک ستا خدای څوک و ته به ها ها لا ادري والله که من نبیو پیغمبر دی څوک ها ها لا والله که وای به مونږ ته پته وه پلیته چې ته به همداسې جواب راکړې
نو یو گزار ولا ورکی. حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وي چې مشرق او مغرب کې واورېدل شي الا الثقلين مگر پیریان او بنی آدم نه اوري. نو که خیال وکړئ چې څومره گزار تیز دي دومره چغه تیز دی چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اورېدل کېږي. الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډومبنی گزار. اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته ښودلی کېږي. که سړی نیک ویم ورته به ښودلی کېږي او که سړی بد ویم ورته به ښودلی کېږي. ګوري به هر سړی خو سوال به ورسره دی چې ملایکې به ورته ووایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مړیه د دې هستی متعلق دی په دنیا کې څه خیالو. دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دی به څه وایي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به. دا جناب محمد رسول الله دی او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو. ملائکې به ورته وایي چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلته مونږ ته وړاندې نم پته وه چې ته به هم داسې جواب راکړې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو که د دې نه زیات ضرورت چې نورې کولاو دی به راپاسي د مازدیګر ټیم به یې چې مونځ کوم. ملایکې به ورته وایي نوم که نومت العروس اوده شه په دلته په شان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونه مغو چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته. داسې به مي او داسې خلق به مي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل و بدبخت د دې هستی متعلق دې په دنیا کې څه خیال. دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري هاي هاي په خدای قسم که زه خو یې پېژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه ګیر چاپېر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې ووایې چې زه محمد رسول الله نه پېژنما. نو ځمکه به پرې راوچته شي نو دا پختی به په یو بل کې ننباسي. حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکړي. داسې ټک به ورکوي چې د دا ډوکي به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه. چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړه شي. الله دې امان. نو عرض میں داو چې سړی بیمار دی علاج لټوي دا خود عشاق